السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، ډېر اهم خبر دی چې هغه په پوره ملک کې سرکولیټ کیږي او خبر دا دی چې د عمران خان صاحب او د اسټبلیشمنټ په منځ کې به مذاکرات وشي او که وبه نه شي. که چېرته دا مذاکرات وشي او کامیاب شي نو د موجوده حکومت به څه حال وي او دوی به کوم ځای ته ځي، او که چېرته دا مذاکرات ونه شي نو د ملک به بیا څه حالات وي. د دې په حوالې سره ډېر اهم ډیټیل دی چې هغه ستاسو مخې ته ږدم. خو دا وخت که موږ وګورو د عمران خان صاحب چې څومره مخالفین دي، یعنې د پی ډي ایم جماعتونه چې کومه دي، پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون او ام کیو ام چې کومه ده، د هغو دپاره د ټولو نه غټه مسله دا ده چې آیا د عمران خان صاحب او د اسټبلیشمنټ په منځ کې به مذاکرات وشي او که وبه نه شي، او که چېرته دا مذاکرات کامیاب شي نو د دوی مستقبل به څه وي. خو بل طرف ته که موږ وګورو نو د عمران خان صاحب چې کومه دی هغه د اسټبلیشمنټ بالکل مخالف ولاړ دی او د 2 کالونو د دوی په منځ کې دا جګړه چې کومه ده دا روانه ده. او اسټبلیشمنټ نه چې څومره کوشش کېدو هغه خپل کوشش وکړو او په ده باندې چې څومره ظلم کولی شو دوی پې هغه ظلم وکړو. خو د هغه هر څه باوجود چې کومه د عمران خان صاحب د دوی په قابو کې رانغی او صرف عمران خان صاحب نه بلکې عمران خان صاحب د دې سره سره په جیل کې دننه هغوی یو بیانیه جوړه کړه او د هغې بیانیه سره چې کومه دی پبلیک هم د عمران خان صاحب سره ولاړو او څرنګه چې هغوی د عمران خان صاحب په 8 فروری باندې د عمران خان صاحب سره سات ورکړی دی او په 21 اپریل باندې نو هغې باندې تاریخ هم ګواه دی او شاید دا د پاکستان په تاریخ کې اول ځل داسې شو ده چې یو کس په جیل کې دننه و او بیا هم خلکو هغه دومره سپورټ کوم. بل طرف ته راځو په عدلیې کې چې مداخلت کول دي، د دې په حوالې سره پاکستاني سیاستدانان چې کومه دي په دوی کې خو دومره زور نشته، نه د دوی دومره طاقت شته چې دوی عدلیه کې څه مداخلت وکړي. خو که دا په چا کې طاقت شته یا د چا په لاس کې ده نو دا صرف او صرف د اسټبلیشمنټ په لاس کې دا زور او دا دباو شته چې هغه په عدلیه کې مداخلت وکړي. او د دې سره سره که موږ د میډیا خبرو کو په میډیا د ازادۍ په حوالې سره یا په میډیا باندې پریشر اچول نو دا هم د سیاستدانانو په لاس کې نشته. سیاستدانان صرف دومره کولی شي چې میډیا ته څه لالچ ورکړي یا یو خاص جرنلیست ته څه لالچ ورکړي نو د هغې نه چې کومه دی دوی خپل کار د هغې نه ایستلی شي او خپله فایده ترې اخیستلی شي. خو دوی دا هر څه نشي کولی. خو د دې سره سره په ملک کې داسې کارونه روان دي چې د هغې تاثر عام طور باندې دا مخې ته ورکولی کېږي چې دا د اسټبلیشمنټ د طرف نه یا د ادارو د طرف نه دا په ملک کې کېږي، خو بلکې دا د ادارو د طرف نه وي، دا موجوده حکومت کوي. خو هغه صرف دا تاثر چې کومه دوی ورکوي او دا بدنامي چې کومه دا به تر کومه پورې د ادارې چې کومه دا به په خپلو اوږو باندې اخلي نو دا هم د دوی دپاره یو غټ سوالیه نشان دی. که د واقعي طور باندې د عمران خان او د اسټبلیشمنټ په منځ کې دا مذاکرات وشي نو آیا د دې مذاکرات نه به حکومت ته څه پیدا وي او که چېرته اسټبلیشمنټ د دې حکومت نه خپل لاس واخلي نو بیا خو د دې حکومت دپاره ډېره مسله به جوړه شي، ځکه چې بیا به یو ورکوټی یعنې چې یو معمولي غونته کې اپوزیشن هم وي هغه به دا حکومت وغورځوي. او که چېرته د عمران خان صاحب په شانته سټرانګ اپوزیشن دې ته مخامخ شو نو بیا خو به دا په 2-3 ورځو کې به دا حکومت چې کومه دی کور ته به ځي. نو دا سچویشن چې کومه موجوده ده ډېر زیات خراب دی. اوس مخکې راځو که چېرته هم سوال دا دی چې د اسټبلیشمنټ دپاره هم او د عمران خان صاحب دپاره هم، ځکه چې عمران خان صاحب چې کومه دی دا خبره منل هم ده چې اسټبلیشمنټ په پاکستان کې یو سټیک هولډر دی او د دې سټیک هولډر سره هغوی ملاقاتونه هم کړلي، په کې هغې د جنرال باجوه صاحب سره ډېر ملاقاتونه کړلي. خو عمران خان صاحب دا داسې ځینې پوینټ دي چې په هغې باندې هغه کله هم کمپرومایز نه دی کړی. د هغه ډېر داسې شرایط وو چې هغه شرایط به دوی مخې ته کېښودل نو د هغه شرایط نه بعد به هغې د هغې سره خبره کوله یا به د هغې سره کېناستو یا به د هغې سره ډایلاګ کولو. هغه الزامات چې کوم عمران خان صاحب لګول دي په هغې کې خو تقریبا دا ډېر دي، خو په هغې نه به 10-12 زه ستاسو مخې ته ږدم او د هغې نه بعد به دا فیصله کېږي چې آیا عمران خان صاحب او د اسټبلیشمنټ کې چې ملاقات دی دا ممکنه دی او که ممکنه نه دی. ځکه چې دغه الزامات چې کوم هغوی لګول دي په هغې کې ځینې داسې الزامات دي که چېرته دغه الزامات د هغوی مخې ته دوی وږدي نو دوی به د یو بل شکل چې کومه دا به هم ونه غواړي چې دې ته دوی یو بل ته وګوري. په سیاست کې مداخلت کولو په حوالې سره د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم ډېر کسان دي هغه هم الزامات لګوي او هغې هم ګواهیانې ورکړلي. دا سره سره چې کومه دی مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه دی د دې ډېرې ګواهۍ هغې هم ورکړلي.
خو د پی ډی ایم دا حکومت چې جوړ شوی د عمران خان صاحب وینا دا د هغه دا منې هم چې د دې شاته هم د اسټبلیشمنټ لاس و. بیا NR2 چې کومه ورکړی شو دا په هغې کې هغې هم وایي چې د شاته هم د اسټبلیشمنټ لاس و، ځکه چې څرنګې په نیب کې دننه قوانین تبدیل کړو، څرنګې چې بیا نواز شریف صاحب راوستو. یعنې 2-3 کاله مخکې نواز شریف صاحب چې کوم و د پاکستان د ټول غټ کرپټ انسان و، خو چې کله د اسټبلیشمنټ لاس ته د سره شو نو دا بیا د پاکستان د ټولو نه صفا انسان جوړ شو. نو د هغه NRO د وجې چې کومه دی د ملک معاشي حالات چې کومه دی هغه ډېر زیات خراب شو دي او دا وخت په ملک کې مهنګایي چې کومه ده بالکل په انتهایی په آخري حد باندې ده. په عمران خان صاحب چې کومه مقدمات لګول دي او د د الزامات لګول دي، دا الزامات هغوی په اسټبلیشمنټ باندې لګول دي او ډېر زره هغوی چې کومه دی دا ویل دي او د هغې میډیا مخې ته هم ویل دي او هغې ته هم ویل دي او بالخصوصا هغې ته چې کومه کیسونه اورولی شوي دي په هغې کې عدت والا کیس چې کومه دی هغه عمران خان صاحب مني چې دا د ټول نه غلط کیس شوی دی او په دې کیس کې چې دوی ته دا کومه سزا اورولی شوې ده په دې باندې هغوی ډېر زیاته په غوسه باندې دی. د دې سره سره د عمران خان صاحب هغه دا خبره هم مني چې په هغې باندې دا څومره کیسونه جوړ کړی شوي دي دا اسټبلیشمنټ جوړ کړل دي، خو د دې بینیفیشري چې کوم پاکستان مسلم لیگ نونه او پاکستان پیپلز پارټي وه. اوس راځو ستاسو مخې ته هغه پوینټس وګورو چې کومه یا کومه هغه الزامات چې هغه عمران خان صاحب په اسټبلیشمنټ باندې لګوي. د ټول نه اول خبره هغوی دا کوي چې عوامي منډیټ احترام دې وکړی شي، یعنې کم کسانو ته چې ووټ ورکولی کېږي هغه به په پارلمان کې فیصلې کوي، یعنې بل څوک به د پاکستان د مستقبل فیصله نه کوي، د پاکستان د مستقبل فیصله به صرف عوامي چې کومه اراکین یې هغه به کوي. دویم هغه چې صاف او شفاف الیکشن چې کومه دی دا په پاکستان کې پکار دی. خو اهمه خبره په دې کې دا ده او دا خبره په ذهن کې هم راوستل پکار دی او په دې ځان پوهه کول هم پکار دي. که چېرته عمران خان صاحب د صفا او شفاف الیکشن خبره کوي نو هغه به اول خبره د 8 مئی باندې چې کومه په 8 فروری باندې او په 21 اپریل باندې چې په ملک کې کومه انتخابات شوي دي هغه چې کله دوی د دوی مخې ته کېږي نو په دې باندې تقریبا د دوی دا کومه مذاکرات چې کومه دا به ناممکنه شي. د دې سره سره عمران خان صاحب ویلي چې په بند کمرو کې به د پاکستان د مستقبل فیصلې نه کېږي بلکې پارلمان ته چې کوم کسان منتخب کړی شي عوامي کوم کسان چې کوم وي هغه به په پارلمان کې د پاکستان فیصلې کوي. بیا مخکې عمران خان صاحب دا هم ویلي چې په پاکستان کې غلامي نه ده بلکې خودمختاري پکار ده او د خودمختارۍ په حوالې سره هغې ډېرې نارې هم چې کومه وي مشهورې شوې او عمران خان صاحب په ټایم کې تاسو د لوی ماشومانو به ویل چې هم لیکې رهنګې ازادي، یعنې دارنګې ډېر قسم او د دې یو ریزلټ تاسو اوس هم لیدلی شئ چې امین ګنډاپور صاحب چې کومه بیان پرون ورکړی دی هغه هم دې سره بالکل دې سره نږدې بیان دی. که خودمختارۍ سره په حوالې سره خبره وشي ګو کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون کسان چې کومه دی هغه دیو ډېر بد دا بیان ګڼلی دی خو د خودمختارۍ په حوالې سره دا بیان چې کومه دی ډېر صحیح دی. د هغې نه مخکې راځو کرپشن په حوالې سره عمران خان صاحب ویل دي چې څوک کرپشن کوي د هغې به کړه احتساب کېږي او دا چې کومه ده بیانیه د هغوی د 1996 یعنې د 1990 وه، یعنې چې کله دا پارټي جوړه شوه د هغه وخت نه د دوی دا بیانیه وه. بیا مخکې هغې ویل چې سیاست کې چې کومه دی عدم مداخلت به نه وي، یعنې چې سټیک هولډرز کومه دي یا چې کومه اسټبلیشمنټ دی هغه به په سیاست کې مداخلت نه کوي او صاف او شفاف الیکشن به په ملک کې وي. خو که چېرته په دې باندې خبره وشي نو تیر شوي 2 کاله چې کومه د عمران خان صاحب حکومت د کم وخت نه غورځولی شوی دی د هغې نه بعد که دا چېرته هغوی مخې ته کېدي نو دا به هم ډېر زیات مسایل کېدي، یعنې دا مذاکرات به دا هم ناممکنه کېږي ځکه چې د عمران خان صاحب حکومت په غورځولو کې هم د اسټبلیشمنټ ډېر لاس و. بیا د هغې نه بعد د خلکو کورونو ته غوښتل او بیا څرنګې چې د پاکستان تحریک انصاف چې څومره رهنماګانو د هغې سره چې څه وشو بیا چې پارټي داسې ډیماله شوه پارټي ختمه کړه شوه په دې ټوټل عرصه کې د اسټبلیشمنټ لاس و. بیا عدلیه او میډیا ازادۍ په حوالې سره عمران خان صاحب همیشه نه دا بیانیه ده چې عدلیه او میډیا چې کومه ده دا دې ازاده وي. په دې کې د عمران خان صاحب نه هم ډېرې غلطیانې شوي دي او د هغه په ټینور کې یعنې د هغه چې کومه وخت و حکومت و په هغې کې هم په میډیا باندې ډېرې زیاتې پابندۍ وي او بالخصوصا که آخري وخت موږ وګورو نو د سوشل میډیا دپاره یو خپل پیکه چې یو قانون و هغه جوړ کړی شوی و، خو د هغې نه بعد چې کله عمران خان صاحب د حکومت نه کوز شو نو هغې ویلي دا زما غلطي وه او دا غلطي هغوی منل وه.
مزید بیا عمران خان صاحب رول اف لا خبره به کوي، دا هم ډېره غټه خبره ده. او بالخصوصا کله چې د رول اف لا خبره کیږي بیا به هغه گاډو نه کومه غټو گاډو نه چې زنانه راوځي او د هغې چې بیا کومه بدتمیزي کوي، یعنی د کومه پولیس سره چې بدتمیزي کیږي یا د عوامو سره، که دا چېرته هغې مخې ته کیدي دا به هم ډېر غټ سوالیه نشان چې کومه دی هلته به جوړ شي. بیا عمران خان صاحب چې کومه دی د شریف صاحب په حوالې سره چې کوم معامله ده په کوم چا باندې چې بالخصوصا الزام دی، که چېرته عمران خان صاحب هغه د هغوی مخې ته کیدي نو کیدای شي چې دا یو بل دا څرنګه چې مقناطیس یو بل واپس داسې یو بل ته لیږي نو کیدای شي چې ډېر لرې لاړ شي، لکه یو ښار کې موجود بل ښاره پورې لاړ شي او یو بل ته نږدې هم رانه شي. خو د دې هر څه سره چې کوم دی نجم سیټي صاحب چې کوم دی هغوی یو سټیټمنټ ورکړی دی او نجم سیټي صاحب تاسو پیژنئ هم چې د هغوی تعلق د پاکستان مسلم لیگ نون سره دی، خو د هغوی تعلق د نواز شریف صاحب د ګروپ سره دی. هغې سټیټمنټ چې کوم ورکړی دا سټیټمنټ ډېر زیات اهم دی. هغې ویل چې عمران خان صاحب چې کوم دی دا ډېر زیات خطرناک دی او عمران خان صاحب کنټرول کول چې کوم دی دا ناممکنه دي. هغې ویل چې عمران خان صاحب نوم چې کله موږ د اسټبلیشمنټ مخې ته واخلو نو د هغو په سترګو کې ور چې کوم دی دا راوځي او د دې د وجې نه چې کومه دی په عمران خان صاحب باندې یا په پاکستان تحریک انصاف باندې چې کومه دی کریک ډاون شروع شوی دی او محسن نقوي صاحب چې کومه دی دا هم د دې یاري د وجې نه راوړستی شوی دی، یعنې د دې ته په حکومت کې حصه ورکړی شوی ده چې چېرته عمران خان صاحب چې کومه دی د دې حکومت خلاف راپا نه سي او که چېرته دوی څه رنګې تبدیلۍ غواړي چې په اسانۍ سره دوی د محسن نقوي په ذریعه باندې دوی وکړي په دې حکومت کې. خو دارنګې محسن نقوي صاحب وایي چې ما دا کله هم نه دي غوښتل چې زه د چادر او چاردیوالي چې کومه دی د هغې تقدس دې پامال کړم. خو په پنجاب کې که موږ ګورو چې کله کیرټیکر ګورنمنټ و په وفاق کې هم او په پنجاب کې هم چې کومه څه د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو سره شو دي، کومه څه چې د پاکستان تحریک انصاف د رهنماګانو سره شو دي، نو دا چې کومه دی دې کې د چادر او د چاردیوالۍ دا تقدس چې کومه دی د هغوی مخې ته لازمي کېښودل پکار دي. نجم سیټي صاحب چې کومه دی هغې یو بل سټیټمنټ هم ورکړی دی او په هغې کې دې ویلي چې وزیر خزانه اورنګزیب صاحب چې کومه دی، وزیر داخله محسن نقوي صاحب چې کومه دی، وزیر اعظم شهباز شریف صاحب چې کومه دی، دا درې واړه د اسټبلیشمنټ کسان دي. چې اهمه خبره دا ده چې دا درې کسان خو زه دا دوه کسان موږ منو چې دا د اسټبلیشمنټ کسان دي، خو شهباز شریف صاحب چې کومه دی د دوی سره یو ځای وخت تړولی دی، ډېر قریب وخت یې ورسره تېر کړی دی. خو د دې هر څه باوجود چې کومه دی شهباز شریف صاحب چې کومه دی دا هم د اسټبلیشمنټ یو کس دی ګڼي. او دارنګې مزید د دې وینا دا ده چې اسټبلیشمنټ چې که دوی چېرته ګڼي او چې څه اسټبلیشمنټ غواړي هغه هر څه به کېږي. او هغې ویل چې د دې بیانیې د وجې نه نون لیګ چې کومه دی دا به فارغ شي او هغې ویل چې پیپل پارټي چې کومه دا خو ریوایب کېږي نه او کومه پارټي چې ختمېدل په کار په دې وخت کې هغه پارټي ریوایب کېږي لګیا ده واپس، او هغه پارټي چې کومه ده پاکستان تحریک انصاف ده. هغې مزید دا ویل چې نون لیگ دا وخت دا سوچ کوي چې الیکشن به راتلو راځي او په هر حالات باندې به الیکشن راځي. هغوی که چېرته الیکشن دوباره راشي او اسټبلیشمنټ زموږ نه لاسونه واخلي نو بیا به موږ څه شو وال وځولی به شو، یعنې دوی به ختم کړی شي. بیا راځو آخري خبر چې کومه دی هغه د زمیندارانو په حوالې سره دی چې په پنجاب کې دننه زمینداران چې کومه دی د هغې سره ډېر بوره حالات روان دي. یعنې هغې دپاره چې کومه دی سرکاري ریټ چې د پی من د 50 کیلو چې کومه دی هغه 3900 روپۍ و، خو پنجاب چې کومه زمینداران دي هغه په دې باندې مجبوره دي چې هغه په 2000 او په 2500 روپۍ باندې پی من ورکوي، خو د هغې د اخیستلو دپاره څوک موجود نشي. او ډېر زر به موږ وینو په مۍ کې چې د پنجاب کومه زمینداران چې کومه دي دا به د پاکستان تحریک انصاف سره شاملېږي او دوی به هم په روډونو باندې راوځي. نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.